شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. مخکې له هر څه نه چې په هره ویډیو کې زه وایم د ټولو نه اړینه دا ده چې موږ باید پوستکی په انتیسېپټیک موادو باندې پاک کړو. دومه خبره په اکوپنکچر کې دا مهمه ده چې دغه ستنه چې ده دا باید یو ځل استعمال شي. دا باید د دوهم ځل لپاره چې دا استعمال نه شي چې تاسې تعقیم کوئ د بل مریض لپاره یا د همدې مریض لپاره بل ځل استعمال کړئ. درېیمه خبره دا چې کله ناروغ د درد احساس په کوم ځای کې وکړ نو سملاسي چې دې ستنه د هغې څخه لرې کړئ. او څلورمه یې د کن اندازه ده چې دا ډېره زیاته مهمه ده چې تاسې باید ناروغ د لاس په اندازه باندې چې د هغې ناروغ څلور ګوتې چې دا یو کن، درې ګوتې دوه کن، دوه ګوتې یو نیم او یوه ګوته چې د یو کن. یعنې ستا د ډاکټر لاس نه بلکې د ناروغ د لاس سره د خپل لاس اندازه کوي او بیا په اټکلي شکل باندې دلته دغه اندازې د یوه نقطې نه بلې نقطې پورې چې دی په اټکلي ډول باندې اندازه کوي. ویښتانو د شاتنۍ پولې څخه نیم کن پورته راځي او د دې منځني شاتني خط څخه 1.3 کن لټرال دواړو خواو ته. دا چې دا د امتیاز د کڅوړې لسمه نقطه ده چې ما اندازه کړې ده، تقریبا دا نقطه راځي. د امتیاز د کڅوړې لسمه نقطه دواړو خواو ته. یولسمه او دولسمه او دیارلسمه نقطه دا د منځني خط شاتني منځني خط څخه یو نیم کن لټرال د دغه د هرې فقرې یعنې د هرې فقرې د پروسس سپینوزوس د جګوالي برابر یو نیم کن لټرال ځای لري او هغه چې دی یعنې دواړو خواو ته. دا یولسمه نقطه شوه. دولسمه نقطه د دوهمې یعنې دولسمه نقطه د دوهمې فقرې د پروسس سپینوزوس د جګوالي برابر یو نیم کن د شاتني منځني خط څخه یو نیم کن لټرال ځای لري. دیارلسمه نقطه چې ده هغه د درېیمې فقرې د پروسس سپینوزوس د جګوالي برابر د شاتني منځني خط څخه یو نیم کن لټرال ځای لري. یعنې دا څلور نقطې چې کوم دي علاوه له دې نه سبو ناروغیو کې همدارنګه د ملا په درد کې او د اوږو په دردونو کې هم ډېرې زیاتې مناسبې نقطې دي. د تریخي شلمه نقطه چې کومه ده دا د دې اوکسیپیټال په ښکتنۍ برخه کې او دلته د تراپیزیوس او سترنوکلاید او ماستویډوس عضلو په منځ کې چې دی شلمه نقطه د تریخي ځای لري. د دې دواړو عضلو چې د دې اوکسیپیټال په ښکتنۍ او د دواړو عضلو په منځ کې دواړو خواو ته چې دی ځای لري. یعنې دواړو خواو ته د عضلې دي او د دواړو خواو په منځ کې چې دی ځای لري. دا د تریخي شلمه نقطه ده. بله د تریخي یویشتمه نقطه ده. د تریخي یویشتمه نقطه چې ده هغه د دغه سرویکل د فقرې څخه او د اکرومیوم ترمنځ چې دا د اتصال خط دی د دې په منځنۍ برخه کې راځي. یعنې چې دا نقطه راځي. تریخي یویشتمه نقطه او د تریخي شلمه نقطه علاوه له دې نه چې د څټ په دردونو کې ډېر مهم دی، د سردردۍ کې او همدارنګه د اوږو په دردونو کې او د ملا په دردونو کې هم ډېر مهم رول لري. یعنې معنا دا چې دا هم د دې نورو ناروغیو لپاره هم ډېرې مناسبې نقطې دي. خو د سږي د تریخي یویشتمه نقطه د حاملګۍ په وخت کې باید ډېر زیات پام ورسره وشي. یعنې په دغه وخت کې باید چې که یوه ښځه حامله وي نو د دغې د ستنه کولو نه باید ډډه وکړي، ځکه دا وایي چې د رحم د کنټرکشن سبب کېږي او د ماشوم د ضایع کېدو سبب کېږي. دوهم دلته چې دا کومې نقطې دي هم دغه د
په امتیاز د کڅوړې 4 نقطې او همدا د تریخي 28مه نقطې د دې باید ډېر احتیاط ورسره وشي چې د پنوموتورکس څخه باید مخنیوی وشي د دې ستنو په منډلو کې، ځکه چې دلته سږي دي او کېدای شي د پنوموتورکس سبب شي. نو باید ډېر احتیاط سره یې باید سړی داخل کړي. د وړو کولمو 11مه نقطه دا چې دا د فوسا انفراشپیناتا په منځنۍ برخه کې چې دی ځای لري. دولسمه نقطه د فوسا سوپراشپیناتا کې چې هغه دالته ده، یعنې دې په منځنۍ برخه کې چې دی ځای لري. دیارلسمه نقطه د فوسا سوپراشپیناتا په کورني پای کې چې دی ځای لري. یعنې دا دواړو خواو ته چې دی ستنه کېږي. دلته هم انفراشپیناتا په منځنۍ برخه کې، 12مه نقطه سوپراشپیناتا منځنۍ برخه کې، دیارلسمه نقطه د سوپراشپیناتا په کورني پای کې. او 14مه نقطه د وړو کولمو د دې سرویکل د بخارۍ څخه دریکن چې دا نقطه راځي دلته ځای لري. دریکن لټرال د دې منځني خط څخه دواړو خواو ته. درې نورې نقطې چې هغه د دوماید 14 15 او 14 نقطې چې هغه په دې منځني خط باندې واقع دي. او د دې سره د دې په ستنه کولو کې باید ډېر احتیاط وشي، ځکه دلته شپینال کانال یا نشي هغه زخمي نه شي، او هېڅکله مستنه کرانیال طرف ته نه کږول، یعنې په عمودي ډول باندې بالاخره وایي. 14مه نقطه د دوماید 14مه نقطه په دې منځني خط د 7مه سرویکل فقرې د پروسس سپینوزس په ښکتنۍ ژوره برخه کې چې دی په عمودي ډول باندې تاسو کولی شئ دا ستنه کړئ. یعنې دا نقطه چې ده د دوماید 14مه نقطه ده. د دوماید 15مه نقطه چې ویښتان د شاتنۍ پولې څخه نیم کم په دې منځني خط باندې چې دی ځای لري. معنا ده چې دې دواړو د امتیاز د کڅوړې 10مې نقطې ته مخامخ په دې منځني خط باندې چې دی ځای لري. او د دوماید 14مه نقطه هغه چې ده په همدې منځني خط د تراپیزیوس عضلو ترمنځ ځای لري، یعنې د دواړو تراپیزیوس دې طرفونو ته په منځ کې چې دی ځای لري. محوري نقطې دي چې یوه نقطه یې په پښو کې ده چې هغه د دغه امتیازو د کڅوړې 80مه نقطه ده، چې دا د امتیاز د کڅوړې یو انتیک نقطه ده. او همدارنګه علاوه له دې نه چې د څټ په دردونو او ملا په دردونو او اوږو په دردونو کې یو مهمه نقطه ده. دلته چې دی نو د ځایي دردونو لپاره یو ډېره زیاته مهمه نقطه ده، او د زیږون په اسانۍ کې ډېره مهمه ده. معنا ده چې د حاملګۍ په وخت کې د دې نقطې څخه ځان وژغورئ. دا نقطه چې دی مستنه کوئ. دا نقطه چې کومه ده د مالیوس لټرالس او داخلي سین ترمنځ ځای لري. یوه بله د وړو کولمو 3مه نقطه. د وړو کولمو 3مه نقطه د متاکارد د 5م متاکارد په پلانجیال بند په پروکسیمال او لاترال برخه کې د دې پوستکي په خط کې چې دی ځای لري. دا یوه کاردینال نقطه ده، دا یوه تنبیه کوونکې نقطه هم ده. معنا دا چې ډېره یوه اغېزناکه نقطه ده چې دا درملنه نور هم اغېزناکه کوي. علاوه له دې نه چې د سر د دردونو، ملا د دردونو او د اطراف د دردونو لپاره یوه مهمه نقطه ده.
دا وخت چې کومه ده د عصبي رواني ناروغۍ او هغه ناروغان چې اپیلیپسي لري د هغې د درملنې لپاره هم یوه ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د ګرم غوړو پنځمه نقطه چې د دې لاس د بند د پوستکي د قات نه 2 کن پورته د راډیوس او ولنا هډوکي ترمنځ ځای لري. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو